هینا ربني کهروایي مهمه نه ده چې افغانان د چا تر حاکمیت لاندې دي. بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره هینا ربني کهروایي د افغانانو اقتصادي پیاوړتیا د رژیم تر بڼه مهمه ده. هغه چې د ملګرو ملتونو دوحې ناسته کې د پاکستان استازیتوب کوي وایي د مهمه نه ده چې افغانان د چا تر حاکمیت لاندې ژوند کوي، خو باید له اقتصادي پلوه پیاوړي شي ځکه دا یې اساسي حق دی. هینا ربني داسې حال کې د افغانانو یوه اساسي حق ته اشاره کوي چې د ژوند، بیان، کار او تعلیم ازادي د انسانانو اساسي بشري حقونه دي. طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پر افغان ښځو نجونو د تعلیم او کار بندیزونه لګولي او ملګرو ملتونو یې د بندیز د بشري حقونو نقض بللی دی. هینا ربني کهر همداراز ویلي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان کې د سولې او ثبات نه وي، خو لارې چارې مختلفې دي او زیاتوي چې 40 میلیونه خلک باید د سیاست قرباني نه شي. پر پاکستاني چارواکو زیاتره نیوکې کېږي چې په نړیوالو سټیجونو د افغانانو او افغانستان په استازیتوب خبرې کوي او څرګندونه یې ډېری له سختو غبرګونونو سره مخ کېږي. دوحې ته د ربني کهر د تللو له خبر سره سم یو شمېر افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې غبرګون وښود چې نوموړی په هغه ناسته کې د افغانستان استازیتوب کوي او د هغې دا ګډون یې وغنده. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه کوم.